امام بخاری رحمت الله علیه یو بل مسله ذکر کړی دو یی چې جیره د یو میټای پرشول د مسنون دی یو میټای جیره د مسنون عمل دی په دغه کچیرته ویژدا شي بیا هغه توس کټ کولای شي دغه گنجائش تا دا سه حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې نبی علیه الصلاه والسلام فرمایلی دي خالف المشرکین وفر اللحى وحف الشوارب یا چې توس جیره ویژدا وای او برتینه چې کوم دی هغه وړي کی کوي د مشرکین مخالفت کوي حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی خپل عمل داو وكان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض على لحيته فما فضل اخذه شكل عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ حج ته یو عمره ته بیا په یو میټه کې سره جره اتلا هغه پرشوله چې کی مزیتای وشوله هغه کټ کوله نو دغه مطلب دغه د خبره معلومیږي چې عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ خپل عمل ها دا و چې په یو میټه نو زیاتای شو هغه کټ کوله دغه سنت عمل غیر مقلدین دا خبره نه مانی غیر مقلدین دا وایي چې عموما صحابه کرام دا متبع سنت مشهور دي خصوصا عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ دا په سنت کې ډېر جوت مشهور ده اتباع سنت کې خو په دا مسله کې یا چې عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ چې کیم دی دغه د سنت صحیحه خلاف عمل کړی دی یا چې د صحیح سنت خلاف عمل کړی دی نو غیر مقلدین دا خبره نه مانی محمد اسماعیل سلفی فتاوا سلفیہ صفحہ نمبر 107 دا سے فتاوا اصحاب حدیث کی دی اس عمل کو سنت صحیحہ کے خلاف قرار دیا گیا ہے صفحہ نمبر 485 نو په دا مسله کې غیر مقلدین د امام بخاری رحمت الله علیه مخالفت کړي